شریف کی راضی نبی علیہ السلام فرمایل چې هغه قوم چرتم نشي کامیابېدی په کم قوم باندې چې یو ښځه حکمرانی او مسلط وي هغه قوم نشي کامیابېدی د ښځې فطرت دا نه دی چې هغه د بادشاهي وکړي بادشاهت د یو قوم مشري امامت که هغه امامت کبرا دی او که امامت صغرا دی دغه شان تجارت دغه شان سیاست دا د ښځې کار نه وي دا د سړي کاري ځکه الله جل شانو د هغې فطرت انتهایی نرم او نازک پیدا کړی د یو زنانه په خېټه باندې چې کله ماشوم وي هغه د ماحول نه هغه زنانه ډېر زر اثر قبلی او په خېټه کې چې کوم بچی دی هغه هم ته اثر قبلی ځکه کتابونو لیکلي دي چې یو زنانه وه د هغې خاوند هم ښکلی و او په خپله هم ښکلی وه رنګ یې تک سپین و خو چې بچی پیدا شو تک تور و څه د علماو مخې له دا قصه راغله چې دا ولې داسې وشوه نو هغې وي دا زنانه د دې نه یو څو تپوسونه وکړي په هغې تپوسونو کې یو تپوس دا و چې دې زنانه ته ووایه چې ستا کله حمل و د حمل په دوران کې تا چېرته داسې څیز ته خو نه دي کتلي چې هغه تور و نو هغې او هغه زنانه ایندوه وه هغې وایي چې زمونږ په کور کې یو مورتي پرته وه سټیچو او هغه سټیچو هغه بوت ته به ما کته و د هغې رنګ تک تور د هندوانو د هغه بوتانو اکثر رنګ توري چمک کوی تور نو هغې ته به ما ډېر زیات کتل عبادت به مې کو د هغې علماو فرمیل چې دا د دغې څیز اثر دی په دې ماشوم باندې نو چې د زنانه د سترګو په بچي باندې دومره اثر کیږي نو چې یو زنانه هغه اخته شي په کاروبار باندې او هغې باندې کاروبار بوج راشي او هغې باندې سیاست بوج راشي او هغې باندې بادشاهت او د امامت بوج راشي نو د ماشوم د زندګۍ به څه کیږي بیا هغه خو به ذهني چې ماشوم پیدا شي مفلوجه به وي تباه به وي ځکه دې زنانه دومره ګورئ نه تاسو اکثر یو ماشوم پیدا شي مور هم صحتمند دي پلار هم صحتمند دي هر څه برابري ښکلي مي او بچی داسې کمزور او معذور عجیبه عجیبه پیدا شي دا وجه دا ده چې دې ته د یو خبرې ټینشن وي د هغې د وجې د ماشوم سره دا چلو شي د مور خصوصي د هغې د حرکاتو او د هغې د سکناتو او د هغې د هر یو قدم اثر وي د بچي په زندګۍ باندې نو اوس الله جل شانو د هغې فطرت د بادشاهت او د امامت نه دی پیدا کړی او د قضا یې نه دی پیدا کړی او د تجارت یې نه دی پیدا کړی او د بار ګرځېدو یې نه دی پیدا کړی دا د هغې فطرت نه دی او د سړي فطرت یې بلکل د هغې په دغې څیزونو کې الټه پیدا کړی چې سړی به بادشاهت کوي سړی به امامت کوي سړی به قاضي جوړیږي دا کار به سړی کوي د دې دپاره چې سړی الله لږ طاقتور پیدا کو زنانه کمزوري د زنانه ته کمزوري کارونه په حواله کړه او سړي ته مضبوط او د طاقت کارونه په حواله کړه چې هغه بوج هم برداشت کولی شي هغه ټینشن هم برداشت کولی شي هغه سوچ او فکر د هغه باندې ډېر زیات اثر نه وي نو امامت او بادشاهت او قضا او دا لوی لوی کارونه چې دا د سړي د فطرت مطابق دي د ښځو د فطرت مطابق نه دي ځکه نبي علیه السلام فرمایل چې چېرته هغه قوم نشي کامیابېدی کم قوم حکمران او مشر هغه څه وي ښځه وي ځکه دا د هغې کار دی نو یو کار چې د چا نه وي نو په هغې نه پوهېږي اوس ته الکټریشن نه یې او ته په دې څیزونو کې ګوتې وې خو یا به ځان خراب کړي او یا به دا څیز خراب کړي د هر سړي خپل یو کار وي څوک قصابي په قصابۍ ښه پوهېږي څوک مولایي په مولاتوب ښه پوهېږي او څوک استاذ یې سکول په استاذۍ ښه پوهېږي څوک تاجري هغه په تجارت ښه پوهېږي اوس مولا د ځان نه ډاکټر نه جوړوي چې یو سړی ورته وایي چې یاره زما معده کې څه مسله ده هغه ورته سټروسوډ وخوره بس او دغه شانتې یو قصاب یو د سکول استاذ او یو کاروباري او یو فوجي او یو عام سړی د مولا کېږي نه
چې څوک مسله کې او د منځ کې رادانګي چې دا مسله داسې نه ده. نیم حکیم خطر جان نیم ملا خطر ایمان. هغه چې نه پوهېږي خو جدا خبره، خو چې ملام نیمګړی نو سړی ایمان تباه کوي، او چې طبیب او حکیم هم نیمګړی که نه نیمچی نو هغه د خلکو زندګي تباه کوي، بربادوي. نو بیا دا خو لوی کارونه دي، او ته پې هغه ذات ورچې چې هغه د هغې نه سره خبر نه دی او هغه د هغې د فطرت مطابق نه ده خبره، نو هغه څنګه برداشت کړي. نو دا دوه وجې وي چې الله جل شانو فرمایل چې زنانه په دې باندې ما نارینه مسلط کړي. دا خبره ختمه شوه. اوس الله جل شانو فرمای چې اوس بهترین ښځې کومې ښځې دي؟ الله فرمایل فالصالحات نیکوکار ښځې هغه دي قانتات حافظات للغیب، قانتات چې تابعداري، حافظات حفاظت کوونکي للغیب په غیب کې، یا په غیب باندې یا په پټه. څه مطلب دی؟ الصالحات نیکوکار ښځې هغه قانتات چې هغه اطاعت کوي د خپل خاوند، چې خاوند کله موجودي او چې خاوند کله بهري نو دا د خپل ځان حفاظت کوي، د هغه د بچو حفاظت کوي، د هغه د مال او د هغه د کور حفاظت کوي. دا مطلب دی قانتات ای مطیعات، دا به تابعداري د خپل خاوندانو، او حافظات للغیب چې کله خاوند موجود نه نو بیا به د خپل ځان حفاظت کوي. ولې به حفاظت کوي؟ ځکه بما حفظ الله، ای بما حفظهن الله، ځکه الله جل شانو په دې احسان کړی، دې حفاظت کړي، او تمام د حفاظت چې څومره اسباب دي او څومره احکامات دي هغه سړي ته حکم کړی چې دا به بجا راوړي چې د ښځې صحیح حفاظت وشي. نو الله په ښځه دا احسان کړی چې محفوظ یې ساتلی. اوس په ښځم دا خیال ساتي چې دا د خپل خاوند دا خیال ساتي چې خاوند موجودي نو تابعداري به کوي، خبره به مني، او چې خاوند نه د خپل ځان او د هغه چې صحیح د خاوند د هغې حفاظت پکوي. دا الله فرمایي فالصالحات، دا هغه نیکوکارې ښځې دي. واللاتی تخافون نشوزهن، په دې کې مې نه ته خبره کړې چې الله د دې حفاظت څنګه د هغې خیال ساتلی، د حفاظت دا خیال ساتلی. سړي ته وایي ته لاړ شه او ګټه او راوړه په دې ښځې لګوه، د خیال ساتلی وله، د دې حفاظت کوه، خیال ساته، د دې د عزت خیال ساته، د دې د صحت خیال ساته، د دې د خوشحالۍ خیال ساته، د هر څیز خیال ساته. وعاشروهن بالمعروف، او دې زنانو سره ډېره په مینه محبت او بهترینه زندگی تېروئ. دا او بله مې درته ویلې وه چې الله څومره احسان کړی په زنانو باندې. ښځه خاوند د یو بل سره واده وکړي نو چې خاوند ته کومه فایده د ښځې نه حاصلیږي هغه ښځې ته هم حاصلیږي. کوم قضای شهوت دی، د شهوت پوره کېدل دي، هغه چې څنګه د سړي کېږي دغه شان د زنانه هم کېږي. نو خو د هغې باوجود الله جل شانو نارینه ته وفرمایل چې ته په دې زنانه له مهر ورکې. ګوره څومره مکلفه کو هغه دا مهر وي که چېرته ستا د دې نالګي شي بله ورځ او ته ظلم کې او دې له طلاق ورکې نو کم از کم د هغې سره په لاس کې او سره زر سپین زر موجود وي که نه څه خو سره نو الله وفرمیل نیکوکارې زنانه هغه دي چې خاوند موجود نو تابعداري کوي، چې خاوند نه نو دي د خپل ځان او د خاوند د تمامو څیزونو ډېر خیال ساتي، حفاظت یې کوي. ولې وجه څه ده؟ بما حفظهن الله، ځکه الله جل شانه د دې د حفاظت خیال ساتلی دی. دې لم پکار دي د خاوند د څیزونو خیال وساتي، د هر څیز خیال وساتي. واللاتی تخافون نشوزهن